سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د یوه نوي لارښود په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې څرنګه چې څه موده وړاندې ما په خپله فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ کړی و د ملګرو ملتونو د وړیا کورسونو اړوند، نو ځینو څارونکو مې رانه دا غوښتنه کړې وه تر څو د دې لارښود هغوی ته وښایم، نو غوره مې وګڼله چې دغه لارښود د یو ویډیو په قالب کې د هیله ټیک اکاډمي په یوټیوب چینل باندې خپور کړم تر څو لا ډیر خلک ورته لاسرسی ولري او په اسانۍ سره وشي کولی دغه تګلارې تعقیب کړي. دغه کورسونه که څه هم نوملیکنه او پیلول یې خورا اسانه دي او کولی شي په لنډ وخت کې یې تعقیب کړي او په پای کې یو وړیا سرټیفیکټ هم ترلاسه کړي. دغه کورسونه معمولا 4 ساعته، 5 ساعته، 3 ساعته یا حتی 2 ساعته وخت لري چې دا بیرابیر چپټرو کې مثلا ځینې کورسونه دي 2 چپټره لري یا 2 موډل لري، ځینې 3 لري، ځینې 4. په همدې ترتیب سره دغه کورسونه ترتیب شوي دي او ډیر ستندرد او معیاري درسونه یې دي چې په دغه درسونو کې هم متن شامل دی چې تاسو خپله یې وایي او همداسې په سټپ بای سټپ مخته ځي او همدا شکل وایس هم پکې شته، ځینو برخو کې ویډیوګانې هم شته چې هغه تعقیبوئ. یعنې دغه کورسونه تاسې هغه کوم ټایم چې دی پکې لري خپل معلومات لري هر کورس، نو هغه معلومات تاسو تعقیبوئ او په همغه ترتیب سره څومره چې هغه وخت او هغه معلومات تاسې تعقیب کړئ په پای کې یو ازموینه دلته څخه اخیستل کېږي. که چیرې تاسې په هغه ازموینه کې د کامیابۍ نمرې ترلاسه کړئ نو مستقیما ستاسې ایمیل ته یا عمل ته په کوم آی ډي چې تاسې هلته په دې کورس کې جوړ کړی وي هلته تاسې کېږي یو سرټیفیکټ د پی ډي اف په بڼه تاسو درکول کېږي. نو دغه سرټیفیکټ څخه تاسو بیا په خپل سی وي کې په ډیرو برخو کې ګټه اخیستلی شي چې د ملل متحد لخوا سرټیفیکټونه ښکاره خبره دي چې دا یوه معتبره او پیژندل شوی سرټیفیکټ به حتما وي او اعتبار به ولري. نو په همدې توګه د دې د نوملیکنې تګلاره خورا اسانه ده، خو په ازموینه کې یو لږ څه سختي به حتما وي ځکه یو معتبر سرټیفیکټ تاسو ته درکوي. نو ښه ده چې درسونه یې په ځیر توګه تعقیب کړئ او په پای کې ازموینه یې هم وشي کولی په اسانۍ سره پاس کړئ. او بله ښېګڼه یې دا ده که چیرې په ازموینه کې تاسو د کامیابۍ نمرې ترلاسه نه کړئ مستقیما یا حتی په ځینو کورسونو کې تر څه مودې وروسته تاسو کولی شئ دوباره امتحان ورکړئ او خپل د کامیابۍ نمرې پکې ترلاسه کړئ. د دې کورسونو د تعقیب لپاره دغه لینک چې زما په فیسبوک پاڼه باندې هم خپاره شوې ده کولی شئ له هغه ځای څخه ترلاسه کړئ او همداراز د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې هم شتون لري. دغه لینک ده، په دې لینک باندې کلیک کوو موږ ته دغه صفحه راخلاصیږي. دلته وګورئ د ملګرو ملتونو اړوند د همدې ملګرو ملتونو لخوا یونایټډ نیشنز لخوا بیلابیل کورسونه په بیلابیلو برخو کې اعلان شوي دي. لکه وګورئ اکانومیک کمیشن یعنې دا د اقتصاد مربوط کورسونه دي، په دلته اقتصادي کمیسیون د ملګرو ملتونو چې کوم ده، همداراز دلته وګورئ دا هم د اقتصاد مربوط د فود اینډ اګریکلچر د زراعت مربوط د هیومن رایټ د حقوق بشر اړوند، همداراز ځینې نور کورسونه هم دلته پلان وګورئ تاسو ته د اقتصاد، ټکنالوژي، حقوق او بیلابیلو برخو کې حتی انجینري برخه کې به هم بیلابیل کورسونه پکې شتون لري. تاسو کولی شئ خپل د اړتیا وړ او خپل د خوښې کورسونه پکې پیل کړئ. نو مثلا زه غواړم د حقوق بشر اړوند یو کورس پیل کړم او دلته حقوق بشر په اړه معلومات ترلاسه کړم، په پای کې امتحان ورکړم، سرټیفیکټ ترلاسه کړم. دلته زه په دغه حقوق بشر برخې باندې دلته وګورئ د دې لاندې دغه کوم لینک چې تاسو درکړل شوی په دې باندې زه کلیک کوم او دلته وګورئ ماته دغه صفحه راخلاصه شوه. په دغه برخه کې که چیرې تاسو پخوانی اکاونټ یا آی ډي ولرئ او غواړئ هغه ته وردننه شئ په دې برخه باندې کلیک کوئ. خو زه وایم چې زه پخوانی آی ډي نه لرم، زه په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم. کله چې مې په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړ دغه صفحه ماته راخلاصیږي. یوزر نیم رانه غواړي، یوزر نیم به تاسو په وړو تورو باندې یو یوزر نیم په خپله خوښه مثلا نوم مخفف مو ورکولی شئ، پوره نوم هم ورکولی شئ، پاسورډ ورکوئ. دلته مثلا زه یو پاسورډ ورته درج کوم، همداسې ایمیل ادرس تاسو غواړئ، مثلا زما یو اضافي ایمیل ادرس لرم په دغه نامه دا ورته ورکوم. تاسو کولی شئ خپل اصلي ایمیل ادرس دلته درج کړئ ځکه راتلونکي کې مو پکارېږي. فرست نیم ستاسو لومړی نوم څه شی دی، مثلا زه ورته یم چې عمران. فیملی نیم تخلص څه شی ده یا فیملی نوم دی، همداسې زه سیټ او ټاون یا په کوم ښار کې ژوند کوئ، په کوم هیواد کې ژوند کوئ او د ستاسو جنسیت څه دی، همداراز ستاسو د زیږېدو کال کوم دی، په کوم کال کې زیږېدلی یاستئ. مثلا زه ورته 2000 کال انتخابوم.
بیا په همدې توګه اورګنایزیشنل افیلیشن یعنی تاسو کومې برخې سره کومې برخې اورګنایزیشن سره تاسو تړاو لري. مثلا زه ورته یم اکاډمیا یعنی زه د اکاډمیک برخې سره تړاو لرم. همداراز نیم اف اورګنایزیشن و کوم اورګنایزیشن یا په کوم سازمان کې یاست ورته یم کابل یونیورسيټي کې د مثال په توګه همداسې نېشنلټي ورته یم چې افغان زما ملیت چې د افغان ده او همداراز د کومې د ټولنې کومې برخې سره تړاو لري. مثلا زه ورته یم چې نېشنل مینورټي زه مثلا ملت پاله یم یا ملي فکر لرم. دلته کریټ مای اکاونټ زما اکاونټ جوړیږي. دلته وګورئ پاسورډ کې ماته وایي چې تا له سمبولونو څخه استفاده نه ده کړې. زه سمبول هم پکې استفاده کوم. هغه پاسورډ مې ورته ورکړ. بیا ورته یم کریټ اکاونټ زما اکاونټ په دې توګه جوړ شو. دلته وګورئ ماته وایي چې ستاسو ایمیل ادرس ته مونږ یو ویریفیکیشن کوډ درلیږلی دی. هغه تاسو سبمیټ کړئ یا کنفرم کړئ تر څو مونږ ډاډه شو چې دغه ایمیل ستاسو تر استفاده وکړئ. راځم جیمیل ته مې دلته خپل جیمیل اپډیټ کوم. وګورئ ماته دغه ایمیل راغلی دی. په دې باندې کلیک کوم. دغه لینک باندې کلیک کوم. یعنی دلته راته ویلي چې دغه لینک تاسو د دې لارې کولی شئ خپل جیمیل کنفرم کړئ. په دې باندې مې کلیک وکړ. ماته دغه صفحه را خلاصیږي. دلته وګورئ تھینکس عمران عمر یعنی ستاسو دغه سبمیټ شو. بیا په دې باندې کلیک کوم. بیا راځم دلته وګورئ دغه کورس دی. دغه عنوانونه دي یعنی دغه موضوعات په دې کورس کې شامل دي. که چیرې ته وغواړې چې که ستا د خوښې یا غواړې چې دا کورس پیل کړي نو دلته انرول می ان دیس کورس باندې کلیک کوم. کلیک مې وکړ. انرول می باندې کلیک کوم. دلته وګورئ ماته دغه کورس معلومات راخلاص شول. د کورس اړوند ټول معلومات لیکل شوي دي چې یعنی دغه کورس 3 ساعته دوام وخت غواړي. یعنی کولی شي چې په میاشتو کې هم تاسو دغه 3 ساعته کورس بشپړ کړئ. یعنی کولی شي د ورځې 10 دقیقې 1 دقیقه 2 دقیقې څومره وخت چې تاسو لري هغه تعقیب کړئ. ته په دې باندې کلیک کوم. مثلا دلته دا صفحه ماته خلاصه شوه. که غواړئ چې کورس پیل کړئ په انټر باندې کلیک کوو. انټر یعنی زه غواړم د کورس ته دننه شم. دغه کورس ته دننه شم. دا کورس ماته درسونه پیل شول. دلته په دغه بټنو باندې کوم داسې کلیک کوو. نیکس 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 کوم لارښوونې چې راځي دغه لولو یا ویډیو راځي هغه پلی کوو. اورو یې چې څه وایي. دغه لارښوونې په دقیقه توګه لولو. دا همغه کورس دی په جریان کې چې موږ ګورو. دا هغه د کورس ابتدایي یا مقدماتي خبرې دي. د دې اړوند مثلا دا ویډیو ما اورم دلته دا مې واورېده. نیکسټ مې کړ. په همدې توګه تاسې کوشش وکړئ چې کوم معلومات کوم متنونه چې راځي په دقیقه توګه ولولئ او کوم ویډیوګانې چې راځي هغه تر پایه پورې وګورئ. په دې برخه باندې کلیک کوو. دلته ټول لارښوونې ماته راځي. دلته اوس د نیکس بټن نشته. یعنی دلته باید زه متوجه اوسم چې نور راته څه وایي. هغه ټول شیان هغه ټول متنونه باید په دقیقه توګه وڅارم تر څو دی ماته څه وایي. دلته مثلا وګورئ دغه لارښوونې راته کوي چې مثلا د موبایل څخه استفاده کوي د کمپیوټر څخه استفاده کوي سرچ انجن څخه څنګه استفاده کوي. نو په دغه توګه په دې کې کولی شي پر مخ لاړ شي. همداسې لږ مخکې ځو. دلته نورې لارښوونې راته راځي. یعنی ماته وایي چې وګورئ دغه برخه چې یعنی دغه رقم کوم څه راځي دا ټول باید تعقیب کړي او ورباندې کلیک وکړئ. دلته وګوره تیرونه یا ویکټورونه یې ماته راکړي دي. یعنی دغه اړوند دغسې معلومات راځي. وګوره پر یو باندې کلیک کوم. دغلته ماته د ډسکرپشن یا تشریح راځي او دلته هم د کورس اړوند ټایم ریکوایرډ راغلی سرټیفیکیشن یعنی څومره وخت ته اړتیا لري څنګه تعقیبوي. اوس دغه کورسونه چې دي ځانګړی وخت نه لري. مثلا ځانګړی وخت په دې توګه چې 3 یا 4 ساعته وي خو بیا دا مشخصا ده چې په یو میاشت کې باید خلاص کړي 2 میاشتو کې هر وخت چې ته وخت ولري په څومره وخت کې چې ته کولی شي پای ته رسولی شي. او په پای کې هم تاسو څنګه سرټیفیکیټ ترلاسه کوئ. دلته وایي چې ته امتحان ورکوې او دغه سرټیفیکیټ ترلاسه کوې. او دا چې د 4 موډلز لري نو دغه 4 موډیول چې مونږ کله خلاصو په پای کې مونږ د هر موډیول په پای کې ازموینه اخیستل کیږي او په پای کې بیا فاینل ایگزام په توګه هم لري. هغه چې تعقیب کوم دغه درسونه دي نو دغه درسونه چې تاسو تعقیب کړئ په پای کې ازموینه هم پاس کړئ نو کولی شئ سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ. دا د ملګرو ملتونو لخوا د لنډمهالو کورسونو د نوملیکنې تګلاره خدای دې وکړي چې زده کړې مو وي او په همدې توګه مخکې لاړ شئ. ځینې نور کورسونه هم پکې شته. تاسو کولی شئ د اقتصاد انجینري او همداراز ټکنالوژي اړوند د حقوقو اړوند په جزایي برخو کې ډېر ښه کورسونه لري. نو که چیرې تاسې مینوال یې اوسئ علاقه ولرئ کولی شئ هغه پکې پیدا کړئ او خپل انګلیسي څخه په استفادې پکې پر مخ لاړ شي. یعنی که زه وایم چې خپله ما څنګه نوملیکنه وکړه ما ته هېڅ چا نه ویلي. ما نوملیکنه هم پکې وکړه کورس مې پیل کړه پای ته مې ورسوه امتحان مې پکې ورکړه سرټیفیکیټ مې هم پکې ترلاسه کړه ځکه همالته انګلیسي متنونه مې پکې ولوستل همالته پکې پر مخ لاړم نو په همغه توګه ورباندې پوه شوم. خدای دې وکړي چې تاسو خپل ذهن په کار واچوئ او همداسې که مثلا د ځینو کورسونو د نوملیکنې تګلاره د سره فرق لري او په همغه شکل خپل مشکل رفع کړئ
او په خیر سره په بریالیتوب سره دا کورس هم پای ته ورسوي د بریالیتوب سرټیفیکټ ترلاسه کړئ، تر څو چې بیا د یو نوي لارښود یا د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې شی وي.